په تیاره شپه کې کله چې د اترا له دروازو 2 سپاره جنګیالي د مغلو پر لور روان شي، هیڅوک نه پوهیږي چې د هغوی په منځ کې یو خیانت پټ دی، یو زړور قومندان بالخاش او یو پټ دشمن چې د ملګري په بڼه ورسره روان دی. زهرجن شراب، پټې دسیسې او یو مرګونې جګړه، خو دا یوازې پیل دی. له ختیځه یو توپان راپورته کیږي، داسې واکمن توپان چې نړۍ به ولړزوي، د چنګیز خان لښکرې. هغه پوځ چې ښارونه خاورې کوي، سلطنتونه ړنګوي او د وینې سیندونه بهوي، د اترار له بازارونو تر دښتو او جګړو، له خیانتونو تر جاسوسي او له مینې تر انتقامه. یو داسې کیسه چې د تاریخ تر ټولو سترې امپراتورۍ له ټوکېدو سره نښلول شوې ده. د چنګیز خان د یرغلونو، پټو رازونو او خونړیو جګړو کیسه. د دوزخ څخه یو سړی، کله چې د جګړې اور بل شي، هیڅوک خوندي نه پاتې کیږي.